دواړه سترګې په کجړو مې توره ډېر چاپېر به غمازیانې او زه به نه یم عاشقان به د ځوانۍ د وخت ګلونه به یې سمسوري بیا به بل د باغ باغوان او زه به نه یم عاشقان به زما ګوري کتابونه په وینا به مې ګویانې خو زه به نه یم د مینۍ شمس الرحمن وایي مرګی شته دی په تخلص به مې بارانې خو زه به نه یم ډک د ګلو به ګلزار وي زه به نه یم ډک د ګلو به ګلزار وي زه به نه یم خو ګلونو به بهار وي زه به نه یم یوه ورځ به دا جهان راپسې ګورې خو په ما به جوړ مزار وي زه به نه یم شیرین عمر چې تېرېږي درې خبرې د اوبو په څېر بهېږي ولګو دا ولګو دې اورم پرېږدي اجون خانه خو وایي سرپورته که سهار دی ګلوسه د ګلزاره چې خښ په دې پړه کې د مرغشه ناګهان بیا وبکې ارمان سرپورته که بیدار شه د ښځې توبهګار شه راتلونکی د خزان د رېږېدو د ګلو خطر دی سرپورته که سهار دی خطر به دې په ځان شي چې روح دنه روان شي پنځه ګلونه واله د باغچې ښه په کلاره ګلوسه د ګلزاره ګلواله په یخزال چې روپ دې شي اسواس لوی مه کوه ډېره شي په ګور کې بندیوان بیا وکړه ارمان بندي به شي په ګور کې په کان به دې شعور کې که نیک عمل دې نه وي دغه کور د پیغمبر دی سر پورته که د سهار دی دا کور د خیرالناس ما کړی پکې باس عاجز که د منکر نکر د سوال بیا زیاره ګلوسه د ګلزاره دا ستا به وي وهله بدن به دې شي دله درسم یې به رنګېد یو طرف شي د نیران بیا وکړي ارمان که دې سم ورکړه جواب اوده به یې په خواب یو جون به در ښکاره شي هر په غاړه د ګوهر سر پورته که سهار ګوهر ته چې دې خیال شي تازه به دې مجاز شي دانه وانه به پرېږدي که دې لاس که دې یو واره ګلوسه د ګلزاره چې توی شي دغه هار خطا به دې شي واره دا جون به درته وایي چې زړه مه کوه خفقان بیا وبکې ارمان خفه به نه وي ځوانه دا جون واوره د تا نه ناڅاپه به شپېلۍ کې پوکې ورځي چې مخسر دی سر پورته که سهار دی ناڅاپه به مخسر شي علم به کور کر شي سولې ښکاله علم به په حرامي برقراره ګلوسه د ګلزاره قرار به یې کلنم نه عذاب نه به یې پیغم دوباره به په شپېلۍ کې پوکې ورکړي پهلوان بیا وبکې ارمان که دې سم ورکړه جواب ده به یې په خواب یو دون به در ښکاره شي هر په غاړه د ګوهر سر پورته که سهار ګوهر ته چې دې خیال شي جانه تازه به دې مجاز شي دانه وانه به پرېږدي که دې لاس که د یو واره ګلوسه د ګلزاره چې توی شي د غار خطا به دې شي وار دا جون به درته وایي چې زره مه کوه خفقان بیا وبکې ارمان خفه به نه وي ځوانه دا جون اوره د تا نه ناڅاپه به شپېلۍ کې پوکې ورکړي چې مخسر دی سر پورته که سهار دی ناڅاپه به مخسر شي
قرآن به کله لم شي صلیح که علالم به په آرامي برقراره خلوص د ګلزار قرار به کله لم نه عذاب نه به غم دوباره به په شپېلۍ کې پکې ورکړي پهلوان شوبه کې ارمان دوبار چې اسرافیل یې په کور کې په تعجیل ژوندی به کله لم کې پاک الله دا مې باور دی سر پورته کسار دی پاک رب له به روان وړي کوي او کځوان ولاړ به سب په سب کې کاشي کې نیکو کاره خلوص د ګلزاره نیکان به خوشحاله بدان به بدحاله پرچې د خپل عمل به ورکوي د هر انسان بیا وبکې ارمان پرچې د خپل عمل ورکېږي به یو ځله منشي به هر سړی وي دغه حکم د اکبر دی سر پورته کسار دی دا حکم د جلیل زره به نوي ګیله حساب کتاب به وشي اپه غواړه د ستاره خلوصه د ګلزاره ستار نه اپه غواړه سهار کې ورته ژاړه 50,000 کلونه د غرض د په خوشان بیا وبکې ارمان د عرض د ډېره ګرانه خبر شه د بیانه نفسي نفسي اواز به بیا ښیي د هر بشر سر پورته کسار نفسي نفسي اواز بیا خیږي به د راز خوټ کېږي به مازغه د هر سړي د ډېر بخاره خلوصه د ګلزاره ډېر خلک پی بېتابه د یرې د عذابه تلل د نیکو بدو به شروع شي په میدان بیا وبکې ارمان شروع به شفاعت چې زموږ نبي حضرت سجده باندې به پرېږدي د عرش لاندې دا خبر دی سر پورته کسار دی سجده کې به سوال د پاک ذوالجلال خاوند معافي غواړم د خپل امت دپاره خلوصه د ګلزاره چې امت یې مخصوص شي نو سوال به یې منظور شي نو مخکې به سره وي ورسره به مؤمنان بیا وبکې ارمان سرور به د جنت ته د پاک الله رحمت ته تېرېږي به صراط باندې د لاندې سکر دی سر پورته کسار دی سکر ته به ګزار د سیل مې شکوفار بچ کله به تېرېږي منافق د دغه ناره خلوصه د ګلزاره نو بچ ته مې که خاونده کړې برخه مې بلنده معافي د ګناهونو درنه غواړي اجلو خان بیا وبکې ارمان